د جنازې د منځ طریقه د تخیمه مکمل صحیح او بالکل اسانه په اسان الفاظو دینه بعد به ان شاء الله تاسو یو منځ هم نه قضا کوئ د جنازې. ګوره طریقه دا ده کنه چې مثلا ته حاضر شولې جنازګاه ته، هلته مړی حاضر دی، صفونه جوړ شول او صفونه ودرېدل، امام اواز وکړو چې نیت وتړل، نو مسله د نیت نه شروع شي په سلام باندې ختمیږي. نو ګورئ دلته خلک په شش پنج کې اخته شي چې یاره دا نیت څه شی دی. نو ګورئ ځان په دې خبره باندې پوهه کوي چې نیت د زړه ارادې ته ویل کېږي، دې ته نه ویل کېږي چې نیت مې وکړو نیت په کوم او امام حاضر دی یا غیر حاضر دی. د دغه قصو نه ځان قلار کوي، لکه دا تاسو ته ګرانه پرېوځي، دې وجې نه تاسو بیا غونډه د جنازې مونځ پرېږدئ. نو ګورئ نیت د زړه ارادې ته ویل کېږي. د زړه اراده ستا د کور نه وه، یا تو په دکان کې وي د دکان نه دی وه، بازار کې وي د بازار نه دی وه، پټي کې وي د پټي نه دی وه، چې زه ځم پلان کې مړ د هغه جنازې له. نو کله چې امام وي نیتونه وتړی نو بس تا د زړه دغه نیت بیا هم کې یو سړی نه قلاریږي چې خامخا زه نیت کومه، نو دې داسې نیت وکړي چې د دې حاضر مړي جنازه کوم په دې امام پسې خاص د الله دپاره بس. او بیا به څه وکړي، بیا دویم کار د څه شروع شي، د الله اکبر شروع شي که نه، نو غوږونو پورې به لاس اوچت کوي او الله اکبر به ووایي، د نامه لاندې به لاس کېږدي. ټیک شو. اوس به وایي سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا اله غیرک. دا آسان مونځ دی، دا به وایي. وجل ثناؤک د ضرورت نشته، بس دقه ځي پورې ووایه دا مونځ چې کوم په مانځه کې ته وایي دقه دا ثنا دا ووایه بس. دا دې ووي د هغې نه بعد دویم تکبیر شروع شي، هغې دپاره لاس اوچتول د ضرورت نشته، په نامه به دې لاس پراته وي، بره غوږونو ته اوچتول پکې ضرورت نشته، صرف په اولني تکبیر کې بره اوچتول د ضرورت شته غوږونو پورې، بیا په نور تکبیرونو کې اوچتول د ضرورت نشته دی. ټیک شو. چې دویم تکبیر وشي د هغې نه بعد درود شریف ویل دي، دقه د مانځه دا درود شریف ووي چې اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا درود شریف دی وي. د دې نه بعد به امام دریم تکبیر وایي. دریم تکبیر چې وایي تاسو ته ما وایي چې لاسونه پورته کول ته پکې ضرورت نشته دی. دریم تکبیر چې وایي بیا دعا ویل دي. اوس دعا چې ده که نه دلته غلطي تاسو هم کوئ او ډېر خلک په شش پنج کې اخته شي چې یاره دغه دعا خو مال نه راځي. هغه دعا درته ویم بیا درته مسلو هم ذکر کوم. ګوره دعا دا ده اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. اسلام مخکې کوي ښه خلک ایمان مخکې کوي، دلته غلطي کوي دا خلک، چونکې دا خو اسانه الفاظو غلطي ده، دا خو اسانه شوله. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، بیا به دویم څه وي ایمان به وي. ټیک شو. دا خو چونکې دعا شوله. اوس که سړي ته دا دعا یاد نه نو آیا دی به د جنازې مونځ نه کوي؟ خیال مو دی یا که یو سړي ته نیت نه یاد، تاسو ته نیت ما خبره وکړه که نه، نو ګورې جنازه دې د رسم مه پرېږدئ. اوس که ته دا دعا نه یاده که نه، هره دعا درته یادوي، بیا د مغفرت دعا د دې مړي دپاره هغه ووایه، که هغه هم نه یاده که نه زه ورته اسانه ښیم. نو اوس که سړی مړي که نه د هغه دپاره ووایه چې اللهم اغفر له، او که زنانه مړی د هغه دپاره اللهم اغفر لها، دغه دعا ووایه او بیا غلی وترېږه د امام د تکبیر د څلورم تکبیره پورې. صحیح شو که نه؟ اوس که نابالغه ماشوم مړي یا ماشومه مړی د هغو دپاره دعا جدا ده. ګوره د نابالغه ماشوم دپاره دا دعا ده اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. دا د ماشوم چې نابالغه وي. اوس که نابالغه ماشومه وي د هغې دپاره دعا ده اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعه ومشفعه. اوس دلته که دا هم تعالی نه درځي که نه نو ګوره د ګبراوېدو څه مسله نشته دی او ما دا چې ته مونځ پرېږده داسې کار وکړه. که دا درته نه یاده که نه دا ووایې اللهم اجعله لنا شافعا، دا ووایه نابالغه ماشوم، یا که ماشوم اللهم اجعلها لنا شافعه، دغه دعا پوره ده. بس که دا دعا هم نه یاده که نه نو تا ته چې بیا کومه یاد هغه هم ویلی شي، او که بالفرض دا هم نه یاده بله تعالی هم نه درځي نو تاسو چې ما دا کومه مخکې وښوله که نه چې اللهم اغفر له اللهم اغفر لها، دغه د ماشوم دپاره اللهم اغفر له ووایه، ماشومې دپاره اللهم اغفر لها ووایه. که بالفرض دا هم نه یاده بیا درته یو طریقه ښیم اسانه، دې نه جدا بله طریقه ده، خو دا طریقه ده تلاول مکمل کم دا عام طریقه ده. د دې نه بعد به امام څلورم تکبیر وکړي، سویم به وکړي، څلورم تکبیر به وکړي، د هغې نه بعد به سلام ګرځولي.
نو ګرځول به کله چې د امام تکبیر ختم به سلام به ګرځو کنه تکبیر لانی ختم کړي سلام به ګرځو کسه طریقې سره به سلام ګرځو نو ګور دلته خو اقوال شته د علماء درې اقوال خو غوره طریقه په هغه کې دا ده کنه چې الله اکبر ویل شي او امام سلام وګرځي دوانه طرف ته تو سره وګرځي داغه نه بعد څوګه لا سونه پرې دا غوره طریقه ده په دې باندې عمل وکړي صحیح شو دا خو چون کې عام طریقه شوله دا عام طریقه ده دا هم که تاسو له نه درځي کنه دا مې ته اسانه هم کړ ډیره زیاته خو که بالفرض دا هم چاله نه ورځي کنه نو ګوره اسانه طریقه دا ده کنه چې په جنازه کې دو فرض دي